الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. زما قدر منار بدون كده هرڅه د مخاورن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد زه محمد نسیم زاهد قرآني ملغلور خبرونو په تالار کې نو کم چې زموږ خبرونې دي د قرآني ملغلرې دي. زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د روژې مبارکې د پیشلمي په هکله باندې دي. قدرمنو پیشلمۍ یو داسې خوی او عادت دی چې د روژې سره اړتیا لري. حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین. الله رب العزت او د الله رب العزت ملائکه صلات او سلام یا دعا بالخیر کوي پر هغه چا باندې چې کوم څوک پیشلمۍ کوي. په پیشلمۍ کې برکت پروت دی. اصحاب کرام فرمایي و نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک موږ سره یو ځای و نو پیشلمۍ به دره تراوه یا به اصحابو کرامو جوړ کړي و ده به ورته وویل چې راسئ و دې غذا لره چې دا مبارکه ده. نو په اسلام کې مشقت او تکلیف نشته. خو بعضې کسان داسې یو عادت لري چې ما پیشلمۍ نه دی کړي روژه ونیسم که یې ونه نیسم. قدرمنو روژه چې د هغه تر پیشلمۍ پورې تعلق نه لري. حکم د پیشلمۍ چې د یو مستحب عمل دی. که څوک کوي په بها و نعمت دا فضیلت حاصل کړي او که څوک نه کوي هېڅ خبره پکښې کې نشته. علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای دا زموږ دین چې دی الدین السمحه دا زموږ دین چې دی دا د سخاوت دین دی. په دې کې مشقت او تکلیف نشته. زما امت په خیر باندې تر څو پورې چې دی دوه کارونه او دوه خوینه په ځان کې راویستلي دي. یو دا دی چې پیشلمۍ به ځنډوي خو ځنډ تر ځنډه پورې دومره ځنډ هم نه وي چې سپی ډېره پورته سوي. او زما امت پر خیر باندې تر څو پورې چې دی روژه مات کې تلوار کوي. خو او تلوار تر تلواره پورې داسې نو هم نه وي چې بیخي وخت نه وي داخل اذانونه شروع وي یا تاسو روژې ماتې کړي. نو دا د پیشلمۍ په هکله باندې هغه چند احادیث وه. موږ او تاسو باید د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک لارې تعقیب کړو. انشاءالله تعالی د دنیا او د آخرت ښېګڼې پکښې کې دي او الله رب العزت به موږ او تاسو هم په ورځ د قیامت د خپل نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په حضور کې حاضر کړي او موږ او تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سره یو ځای او د هغه د شفاعت امیدواره وي. که خدای نه کرده کار خراب بیا به شفاعت کوي چې په دنیا کې زما په سنتو عمل کړی وي او که چیرې خدای نه کرده د سنت خلاف وچلېږو نو د خدای جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک به خوابه دی. نو کوم چې زموږ هغه ترتیب و بس پر دغه ځای باندې اختتام ورکړو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ما محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ کوم چې د سوشل میډیا قرآني ملغلرې خپرونې دي ټول پر الله رب العزت سپارو. پر الله رب العزت مو وسپارئ. شاد او کامیابه او بریالي اوسئ.